قرآن مجید کی زیب زید خپل بندگانو ته مؤمنانو ته الله جل جلاله فرمای چې زما ډیر یاد کوي او زما ذکر ډیر ډیر کوي د ذکر کثیر حکم فرمای یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا اے مومنانو یادوي تاسو الله لره په ډیرو یادولو سره ذکر کثیر دی ته وای چې سړی د 1200 غنټو نه زیات وخت ذکر ته ورکی په سریرشتو غنټو کې زیات وخت د په ذکر کې وی دی ته ذکر کثیر وای خو لیکن الله مهرباني فرمایلی دا چې یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسنون دعاګانې مختلفو ځایونو کې روزمره اوقاتو کې چې کوم مسنون ذکرونه او دعاګانې راغلي یو سړی د دې اهتمام کوي نو دا په ذکر کثیر کې داخل دی عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمای چې د الله تعالی ذکر ډیر پکار دی ځکه چې الله پاک داسې یو فریضه او یو حکم نه دی را لېږلی مگر هغې دپاره وخت مقرر کړی دی زمانه مقرر کړې ده او مکان بعضې وخت کې ولا مختص کړی لکه د حج او د عمرې او هغې دپاره د جامع پاکي او د اودس او د طهارت حکم ډیر کرته راغلی لکه منځ د قرآن مجید راغستل وغیره چې دې دپاره کله چې سړی مانځه ته ودرېږي نو څونه شرایط دي د مانځه نه بهر څومره فرایض دي د ځای پاک ساتل او جامه پاکول او طهارت او اودس کامل لرل وی داسې ډېر شرایط او ارکان دي ولا سیوا د ذکر نه چې الله پاک دا هر وخت لازم کړی دی په هر چا لازم کړی دی په هر ځای کې لازم کړی دی او دې دپاره د دې حکم دپاره د اودس تاکید نه دی کړی دې دپاره چې په بندگانو باندې سخت را نشي په بیا اودسۍ کې سړی د الله ذکر کولی شي ام المؤمنین عفیفه کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی فی جمیع احیانه او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله پاک ذکر به کول په ټولو حالاتو کې او د الله پاک جل جلاله د ذکر نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم غافل نو دیو جنا د جهاد څومره اهمه موقع ده او څومره حساسه موقع ده چې یو سړی د دشمن سره مخامخ وي په دغه وخت کې الله تعالی د ذکر حکم فرمایي فإذا لقيتم فاثبتوا واذكروا الله كثيرا کله چې تاسو په جهاد کې د دشمن کافر سره مخامخ شئ فاثبتوا مضبوط شئ او د الله ذکر ډیر کوئ چې دغه وخت د ذکر حکم دی دغه شانتي یو سړی خپل اهل ته نږدې کیږي او د خپلې بیبي حق ادا کوي دا هغه خبرې دي چې مونږ داسې برملا کولی نشو او د حیا د وجنه دا تذکره څوک نشي کولی دغه وخت کې شریعت وایي چې د الله ذکر کو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو سړی خپل اهل ته راځي او د الله پاک ذکر ونه کي د الله پاک نوم وانلی نو شیطان د سر په دې عمل کې شرکت کوي انسان چې کله خوراک کوي د انسان یو ضرورت ته او د دې ډوډۍ په سر کې بسم الله الرحمن الرحیم اونوي یا کم از کم بسم الله اونوي په حدیث کې راغلی شیطان دې سړی سره په دې روټۍ کې شریک شي د کشان چې جو سړی خپل اهل ته راځي دا وخت کې غفلت شریعت نه اجازت کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ترمذی او بخاری کی حدیث دی چې کچرته کې یو سړی تاسو کې خپل اهل ترازی او د الله نوم والی او دا وی بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا پنوم د الله یا الله مونږ د شیطان نه لری کې او شیطان لری کې د هغه اولاد نه چې کم ته مونږ تراکه
نو چې کوم اولاد پیدا کیږي لم یضره الشیطان ابدا شیطان بدی بچو ته اس کله ضرر نه رسي د احادیث شارحان لیکي چې دا اولاد به مرتد نوي بی دینه بنئ او دارنګه نور توجیهات کوي نو دغه وخت کې د ذکر حکم راځي یو انسان چې فارغ نسدي دل خو ډېره توجه ذکر طرف ته پکار ده احادیثو کې راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د قیامت په ورځ به اهل جنت ته یو شی ارمان نه کوي سوا د هغه لحظې نه د هغه وخت نه کوم چې د ذکر نه بغیر تیر شوی دی اهل جنت به د هغې ارمان کوي چې سره د دې نه چې جنت ته داخل شوي دي او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کله چې د قیامت ورځ شي میدان محشر کې به اعلان وشي این اهل الکرم معززین د میدان محشر سشو د میدان محشر عزتمن خلق چرته دي تپوس شو د الله د پیغمبرنا معززین د میدان محشر بسو کی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل آ کسان چې کوم د الله په کور کې په جمع په ټولی او په مجمع کې د الله ذکر کوي اهلو مجالس ذکر فی المساجد آ خلق چې په جمعتونو کې د ذکر مجالس قائم کړي دی په میدان محشر کې د تندینا د ولګینا د خولینا د ګرمینا د هر قسمه تکالیفونه محفوظ او بچ الله ګرځي الحمدلله علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلی دي چې هر عمل سو کوي هر نیک کارو کې هغه بس دعا کوي چې الله ما وبخي یا الله زمان راضي شي انسان د الله نه غواړي سوال دی کوي وې سیوا د ذکر مجلس نا چې کله د ذکر مجالس ختميږي نو الله په خپل اعلان فرمایي چې دا څومره ذاکرین یا دا څومره خلق دل تر جمع شویو دا ټول مې وبخل سبحان الله او د دې ګناهونه مې په نیکو باندې بدل کړل نو دا د ذکر مجلس ته حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه فیض الباری شرح د بخاری کې لیکلي دي وای کم خلق چې شپه ورځ د الله ذکر کوي او د الله د ذکر اهتمام کوي د دې خلکو نه انوارات خوريږي هدایت ته خوريږي فیض ته نه خوريږي او وېدا چې ته سلور واړه طرف ته خوريږي لکه یو سړی چې یو تالاب ته یو ډنډې ته کاڼې لړکی او د اوبو دا چپی سلور واړه طرف ته خوريږي دا شانتي د ذکر د انوارات د ذاکرین نه خوريږي الله پاک دې موږ تاسو کې په صحیح معنا ذکر پیدا کړي ذکر دې ته وایي چې جمی ما سي والله سړی د زړه نو باسي او د الله یاد په شوق او محبت کوي مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمائی پا اللہ ہمیں دی قسم وی دا اللہ پاک نم چی پا کم طریقہ والے خام خواب فیدہ در کئی دیکھا دا اللہ دا ذات خو ڈیلوی قوت تے ڈیلوی طاقت تے دا اللہ جل جلالہ ڈیلوی شان دے نو دا اللہ پاک دا نمم دا انوارات شتا دے اللہ پاک دے مغتست توفیق را نصیب کی وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين